قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. خوستي سوداګر له میلیونونو افغانیو مالي زیان سره مخ دي. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چېرته مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی چینل سره همدا اوس سبسکرایب کړئ او خوا کې دې ګړۍ نښانه وهئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسې در ورسیږي. د خوست ولایت سوداګر له طالبانو غواړي چې د طالبان حکومت دې له هیواده د جلغوزیو د صادراتو لاره پیدا کړي. سوداګر وایي که په وخت یې جلغوزي بهرنیو هیوادونو ته صادر نشي خرابیږي او په میلیونو افغانۍ زیان به ورسیږي. دوی هیله ښودلې چې طالبان دې برخې ته پام وکړي او دوی دې له دې زیان څخه وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په راتګ سره افغانستان کې سوداګري سخته زیانمنه شوې او ډیری سوداګر په دې هڅه کې دي چې خپله پانګه راټوله او له هیواده ووځي. بل لور ته بیا طالب چارواکي وایي ژر به دوی د دې ستونزې د حل لاره پیدا کړي. د یادونه ده چې د هیواده په 9 ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، کابل او لوګر کې هر کال جلغوزي ښه حاصلات ورکوي او له دې ځایه بیا بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي چې نړیوال بازار یې هم ښه ګرم دی. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.